سلامونه قدرمنو لیدونکو دغه یوټیوب چینل چې دی دا موږ ستاسې د خندولو دپاره جوړ کړی دی تر څو تاسې وخندو او پر شونډانو مو مسکا راولو نو تاسې هم دغه یوه ګټه موږ ته راورسوئ زموږ د چینل چې کوم دغه د سبسکرایب بټن دی دغه در سره ووهئ تر څو زموږ چینل نور پرمختګ وکړي او نورې داسې د پټې کیمرې ویډیوګانې موږ تاسې ته چمتو کړو مننه څنګه ښایسته چوک دی دا ته سړی ورخطای سي ولړ دلته سړی ورخطای سي ورخیږم ولې خلاص ته مې چوغه راکړه چوغه راکړه ورخیږم د سره پرې خلاصه چې په دغه سره په غېږ کې مې ورپورته کړه نو ته ځوان نه یې دا چوک چا جوړ کړی دی دا چا جوړ کړی دی ښه دا دروازه لري که نه لري نو دغه سړی ولې پر دغه پنجرو راواوښتلاست کور دې ودان نو څنګه سړی راوړي پر دغه لار باندې داسې راواوښته چې دې ټپه کوي ورول دلته دغه کول پرې هېڅوک مه پرېږده زه درته وایم نو دا ستا نفر دی خپل پر دغه چوک نفر دی څوک دی نو چې ریګو جغل راوړې ولې پر لاره باندې نه راځې لار مې درته وویله ما دروازه خلاصه ده که کول دې ولکول نو ته څه کړې دا که اوس ګوره نن پر دې پنجرو ته راواوښتلې دا خو نازک سیمټ دي سبا بل راوړي ستاسې خلک زده کوي ولې په شکر دی لوی سړی ولې داسې کار کوې که ما نه وی پرېږده خوا جام به ده خدای دې راته ویله پر دغه ځای راواړه ما چا چې حساب درلود چې اوس مې د ټول ذمه ته هېڅ د وطن احساس تا سره نشته نو ولې پر پنجرو راواوښتې د دې څه مې اجازه راواخیسته د چا څه اجازه واخیستله ته څه حق لرې چې ته خلکو ته اجازه ورکوې چې پر پنجرو راواوړې دوی د لیاقته دي دروازه لري که نه لري نو څنګه دی پر پنجرو راواوړې ما ته وویل سار ول یو مه پرېږده نو څنګه دی راواوښته ولاکه دغه دې مخامخ دې مال څه حساب درلود تېره ده لاسونه ور وتړه روان یې کل دروازه ما راز دروازه خلاصه ته لاسونه ده ور وتړه واړه درځه اول ناحیې ته درځه لاسونه پر پنجرو راوړې ور واړه لاسونه په پټو ور وتړه خلاصه کاله پټو ورکړه ورو دا پټو ورکړه واري واخه لاسونه ور وتړه جس موټر هم لري ور واړه لاسونه څنګه بیا راوړې نه راوړم شو دې راته ویل نه وای پام زه دا پلای وبخښه بیا انده که راواوښتې دا شان د لاسونه وتړه دته مې وویله څه کار لري د لاسونه وتړه دروازه ستا دی پر پنجرو راوړې زه پروا نه کې دا پلای وبخښه لار به څه غلط شوي دا پلای وبخښه دا بل لاسونه وتړه دا بل لاسونه وتړه حلاله جست دا پلای وبخښه چرا خبر یعنی دروازه نیاست دروازه خلاص کول پس اینه پر پنجرو راوښتل میکنی پروا نه کې دا پلای وبخښه ما سم دا پلای وبخښه و لاسونه برتر خلاص کړه دا پلای وبخښه یا مات کې لا پر دا پنجرو باندې راوښتل پروا نه کې دا پلای عثمان پرېږده بر مخام بدل چې دا وطندار دا پر دروازه راوښتل دا وینه یا ځوان دي دا سپینډور کې نه راوړي ډېره مننه د خبر تلویزیون درنستان د ځان معرفي کوي دا معرفي دی په دې موږ آن ورته مان کوي ډېره مننه څنګه نه دی باندې ته خو شیدې مې راوړي ګراکان بوی کوي شیدو بوی کوي دغه دې ګورو نو موږ درته وایو د صدیق ماما پر هوټل باندې ستا نوم بسم الله نه دی خو زما نوم بسم الله نه شیدې روزه موږ راوړو نو تا د بسم الله نوم ولې پر ځان ایښوی چا بسم الله جان به ځان پر ځان ایښوی بسم الله جان دی بسم الله جان نو دا جان دی ولې پر ځان ایښوی نو څه شول کېږه به بسم الله محمد به دې ایښوی دا محمد یا بسم الله د ډبو تا کاله د بیا تاک جسمه موټرسایکل پر پایا که
ته داسې خپل پر سر کارونه کوې نو ولې ته تاکه ژر ځه ولاړ شه ځه مه درېږه یو درته زمانه څه کوې یو ته څه کوې راباندې ځغلی ما رانیولې دي کوم ځای کې دې رانیې چا چې رانیې ما پلار رانیولې دي دا د خواره پسخان مو زما دی ته پسخان وایه علاقه را علاقه یکه علاقه را علاقه علاقه رو تشام قسم مو تشدي قدر ماتك علاقه دا وګوره ما رابطه علاقه ناري ما فايد خوارك را علاقه شفتي زما دی چش ستاري دا راب ولي ستاري زما پلار رانیولې دي تخبارك ته په تېشه والای سې زما د پلار د واده دی دا رب دې علاقه دلته راځه دلته راځه دلته راځه دلته راځه دلته ته وایه ته غاړې وی ویشتان در وکړم دا د خوارک ول په د سوکان که سم وښنه د خوارک تا خار کې زړه مکان چپیر دلته راځه د خوارک خبر تلویزیون ته ځان معرفي کړي شی بخیر ته دا ستان لونګۍ راکړې پلای زه پر سر باندې وګورم زه به ځان ته واده ته لونګۍ رانیسم ما زه پر سر وګورم سمه ده بخښه کوه نو سمه ده رخصتونه دې هم راکړه ته ورونه څنګه راغلې ولاړ شه پر لار ځه ځه زه خپل پر لار لاړ ستا پټون راکړه ته ما نه درلوده ها څه دی په څنګه سیده چې نه درلوده په زور وایه کونې هم سیده چې نه درلوده نور ماته نه راکړې را بخښې په هغې دنیا کې هم په دې دنیا کې ها څه څنګه مالک ستاسو نو زه چې نه لرم زه د خدای غریب یم نو ته باره څنګه له سرطانه پرېږدم ها په یوه لونګۍ په خیرات کې راکړه په زکات کې راکړه نو زکات په خیرات نه راباندې کېږي نو کوم دکاندار یم چې ماته وډري زه تا ته په زکات کې راکړم ورور ولاړ شئ دا شپه جوړوي د فرق کار خرابېږي ځئ هر به ځان در وډبومه ځئ ځئ ولاړ شئ حاجي صاحب امیر صاحب ستړی مه شئ جوړې طبیعت یې ښه ده نو دا لونګۍ په زکات کې راکوې که نه راکوې ها لونګۍ خو زه پېچلې راکوې که نه راکوې ها
ته راولاړ شه ته راځه راولاړ شه مامور صاحب دا دې څه دی دا دې څه دی مرجان کې بیکارمند دی وروره زموږ په مسجد کې بیترۍ غلا سوي دي هغه هم دی راښولی دی څنګه ولغه شو لکه ته چې وایې اوس بیترۍ دې غلا کړې دي که نه دي غلا کړې ما دې ترې نه غلا کړې زما سره غلا کړې دا یې د کومه ځای راویستی دا مې د تو ټانګه سره راوستی د خبرې ولیکه دا د دغه ځای سره نه ویستی زموږ د سرای سره غلا کوي یا ورور سیز د سرای مې نه د غلا کړې د کومه ځای چې راویستی دا مې خپل د کوره راوستی د چا یې د چا دا نه یې شو وایستی کېشه به نه راویستله ستا ده که او کېشه به راویسته زما ده ونیسه د چا ورور ته راکړه باره راپسې راځه هلته دلته راسه خبرې وکړه نو که ستا وایي زما سره ولې ځې ستا سره خو دغه د بې اسناده ده په دغه خاطر دار یې ورسره روانه ده بې اسناده موټر دار چا سره ځي هر چا سره ځي اونه اسنادار خو د سړي سره ځي نو بازار راپسې راځه چې هر ځای مې بیوله مه راپسې راځه قسم په خدای داسې چپلاخه دي مه راپسې راځه غوام څه ته ګوره جنګ ولیکې وروره زه جنګ نه در سره کوم ته جنګ را سره کوې نو زه چیز در سره ولې کوم داسې کوې وروره غوا زما ده غوا زما ده نو چې ستا د زما څه ولې راڅخه ده نو تا خو په لاس کې راسه ونیولو کله بلا په لاس کې دغه ما را روانه کړې نو ته مې مخته رالې غل یې وروره نه یم غل نه یم ته څه شی یې؟ ولې داسې کوې ورته ګوره ستا سره زورونه لوي چیرې ستا سره ښه ډېره مننه که د خبر تلویزیون درنو ستا د خپل ځان معرفي کړي زما نوم شرف الدین دی